یو ملګری سوال کړل، سوال ګوره د حیا خلاف دی، او د حیا خلاف سوال چې کوم دی هغه صرف هغه کسانو ته زموږ چې ګوري چې کوم د ټایټل نه پتا ست اندازه لګیدلی چې دا سوال د سم مبارک دی، دا د صرف د شادي شوده چې کوم حضرات دي داغوی لپاره دا سوال دی، او کوم کسان نه ګوري نو هغه ته ضرورت نشته چې دا ویډیو ډیر شي کسان داسې چې یار داسې مسائل بیانول نه دي پکار چې داسې مسائل منګ نه بیانول نور به څوک بیانوي، خلق به چې کوم دي حرامکاری بدکاری بکی او اندازه بوته نه دنیا په کارونو کې چې کوم دي دو د خلق شرم حیا نه کې ډیر شي کسان داسې په کمنټس کې چې کوم دي حیا درس ورګي، نو جناب والا د دنیا په کارونو کې تاسو شرم حیا نه کې چې کله دین مسله راشي بیا تاسو ته حیا رايد شي، د دین مسله بیانول دا خپل یو چې کوم دي خپل یو حق غنما چې دین مسله چې کوم دي بیان یو سړی زمانه تپوس کی مسلې تپوس کی دا سما ذمہ داری جوړیږي، د هر عالم ذمہ داری جوړیږي چې چا رسول تپوس کی هغه مسله بیان کی، د ویډیو جوړولو مقصد هم دغه چې کوم خلکو ته د دې مسلې علم نه یې غوته علم وشي، سمجھ کې خبر راځي، مقصد اور مطلب هم دغه دی۔ سوال دا کړل چې د حیض په حالت کې یعنی زنانه چې کوم وخت کې حیض راشي ماهواري راشي د میاشتې چې کوم بیماری په زنانه راځي، په دغه حالت کې چې یو کس خپل د زنانه سره کورواله وکړي نو آیا په دې چې کوم دی په کوروالی په وجه باندې ظاهره خبره ده الله رب عزت منع کړل، نو په دې حالت کې انسان میلاو شي آیا په هغه باندې څه کفاره شته یا نشته؟ دغه شان د نفاس په حالت کې یعنی چې کله بچي پیدا شي دغه نه بعد چې کوم بیماری هغه ته نفاس ویلېږي، په دغه حالت کې یو کس خپل د خزي سره میلاو شو کورواله صحبت سره کو همستری وکړه نو آیا په هغه باندې څه کفاره شته یا نشته؟ شریعت کې دې څه حد دی، څه کفاره شته یا نشته؟ ګور ټول مخکنه خبره ده په قران مجید کې واضح پیغام دی الله رب عزت طرفنا چې ويسالونك عن المحيض ستانه کسان د حیض په حواله سره سوال کوي، ستانه مسلمانان د حیض په حواله سره سوال کوي، ګور د مسائل چې کوم دي صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کو رسول الله صلی الله علیه وسلم باغه ته مسله خوله دا په قران کې الله ذکر فرمایي ويسالونك عن المحيض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، نو الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سو فرمایله چې تاسو او فرمایا دي خلکو ته دي مسلمانانو ته چې تاسو په دغه وخت خپل د خزونه ځان لري وساتئ، خپل خزي ته قریب مزه چې د سو پورې هغه پاکي نه حاصل کړي، یعنی تاسو خپل کور والا سره چې کوم دي هم بيسري نشي کولای په دې حالت کې، ځکه چې دا د ګندګي حالت ته او په دې ګندګي په حالت کې خپل د کور والا سره تاسو نشي ملاوي، سمجھ خبر رااله دا الله رب عزت منع کړل او په دې حالت کې ملاوي د بالکل ناجایز او حرام عمل له، البته په شری حواله سره کې وسړی مثال طور پر ملاوي شي د حیض په حالت کې په دبانې بیا څه کفاره شته یا نشته، نو یاد وساتئ په دې حواله سره کفاره نشته، که کفاره وینو رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیان کړو، خو ځکه چې الله رب عزت په دې حالت کې د کورواله نه منع کړل نو د الله رب عزت د حکم نافرمانی چې کوم دي تاسو کړل په دې حالت کې بیا تاسو میراو شوی نو بیا داغي نافرمانی چې کوم تاسو کړل نو په دې کې بیا تاسو دا کولای شئ چې کفاره خو نشته، خو البته توبه استغفار بیا تاسو کوي، تاسو نه کچري دا ګناه شوی د حیض په حالت کې د نفاس په حالت کې خپل کور والا سره میراو شوی نو بیا د دې چې کوم کفاره خو نشته، خو البته په دې ګناه باندې بیا توبه استغفار کول ضروري دي چې ای الله زمانه دا ګناه شوی دی زه په دې باندې توبه استغفار کوم ندامت کوم، او توبه او استغفار دغه دی ویل کېږي چې ته په نادم شي او الله رب العزت طرف ته متوجي شي چې الله زمانه دا غلطي شو ده په دې باندې ما معاف کړي، سمجھ کې خبر رااله، البته په دې باندې څه کفاره وغیرہ نشي، بعض خلک چې په دې باندې څه کفاره وایي یعنی نو د حیض په حالت کې نفاس په حالت کې د کور والا سره د هم بستری کولو چونکې اجازه نشته، انسان بالفرض شرط میلاو شي په هغه باندې کفاره نشته، البته چې کوم دی دا یو ګناه کار کړل د الله رب عزت نافرمانی کړل نو په دې باندې بیا توبه استغفار پکار دی۔ امید کوم چې دا مسله تاسو سمجھ کې راغلی، اجازه راکړئ، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته۔